تازه خبر. دوو نورو مقدمو کې د پښتین ضمانت ومنل شو. احتمال شته چې نن آزاد شي. د ډیره اسماعیل خان محکمې وروسته دا ځل د ټانک سیمې یوې محکمې هم د منظور پښتون په دوو مقدمو کې ضمانت منلی دی. اوس امکان شته چې د نن د پی ټي ایم مشر منظور پښتون له بند نه آزاد کړی شي. د معلوماتو له مخې د منظور پښتون په عریضه باندې دا مهال په ډیره اسماعیل خان سیمه کې هم اورېدنه کیږي. د منظور پښتون وکیل اختر محمد سعید وایي که چیرې نن هم د پهارپور قانون پر یوې محکمې کې ضمانت ومنل شو او په بله کومه پټه جعلي مقدمه کې بند پاتې نشي، نو امکان شته چې نن شنبه د فبروري پر 15مه نیټه د ورځې تر پایه له زندانه آزاد کړی شي. ملګرو دا و زموږ تازه خبر. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.